په تیرو ویډیوګانو کې مې په بعضې نورو کتابونو لنډه کتنه کړې یا ویلي چې هغه کتاب کې دي څه شی، نو تاسو کولی شئ هغه ویډیوګانې هم وګورئ چې پلی لیست کې به وي انشاءالله. یو د مهمو کتابونو څخه چې ما لوستی دی هغه د شهوت نه ځان وساتئ. دا ډېر مهم دی، د صالح المنجد کتاب دی. شهوت ډېر زیات لوړ شخصیتونه یې تباه کړ. شهوت داسې یو موضوع ده چې ډېر زیات علمي قدرونه یې تباه کړ. داسې یو موضوع ده چې نه سپین ږیری، نه ځوان، نه عادي، نه مولا، هېڅوک ورته د ټینګې نه دی. شهوت تقوا غواړي. دا هغه کتاب دی چې څنګه ځان د حرامو شهوتونو نه وساتئ. متاسفانه چې اوس ډېری ځوانان پرې اخته دي، خپل ژوند یې هم تباه کړ او ډېر د دامونو دسیسو ښکار شوي دي. که تاسو تیر اسلامي تاریخ وګورئ، که هغه د اندلس دی، هسپانیا د اسلامي هغه دی، دا ټول د شهوت له وجې تباه شوي او ټول پوهېږي چې یو زوف دی، یو انسان زوف دا دی. صلاح الدین ایوبي رحمه الله وایي چې کله غواړئ تاسو یو هیواد ونیسئ، ځوانان یې په فحشاو اخته کړئ. کله چې ځوان کې فحشا او شهوت غریزه اوج ته ورسېدله، هغه بیا نه حلال ګوري نه حرام ګوري، هیڅ هم نه ګوري. تاسو وګورئ هغه شهواني انسانان چې څومره یعنی حیوانیت پکې تمام دی، د حیوانیت حد پرې تمام دی. داسې کارونه کوي چې د خویندو عزتونه لوټ کوي. دوی ناست دي، خویندې پښتنې خویندې، افغانې خویندې، مسلمانې خویندې ورته ګډېږي، په دوی پیسې شیندي. دا د څه شي هغه دی؟ د شهوت د وجې. د یو د خور د مجبوریت نه استفاده کوي، ورسره زنا کوي. زه ډېر بخښنه غواړم دا خبرې کوم، خو د ډېر درد یې کوو ځکه چې موږ ته دا پوښتنې راځي. یعنی نن زه رحمت الله نوروز ورور سره ناست وم، هغه دومره احساساتي شوی، یو پوښتنه راغلې ده چې زه یې تاسو ته بیانولی هم نه شم، صرف شهوت د وجې. دا هغه کتاب دی چې هر ځوان باید ولولي. په ده کې مکمل بحث شوی دی چې حلال شهوت په وجه ده، زنا ضررونه دي، د ګناه دنیوي ستونزې دي، اخروي ستونزې دي، د شهوت علاج دی مکمل. تاسو څنګه کولی شئ ځان وژغورئ، د ګناه هغه سزاګانې چې د غور مثلا وړ دي، نور د عیاشي خپرونکي لپاره عذاب دی، د خیالونو اثرات دی، خلک خیالي شهوتیاني، د نسوح مسایل دي، نا امیده کېدل دي، ډېرې مسلې، د پاک لمنې ښځې کیسه ده پکې، د شهوت پرستۍ د زیان بسیارې کیسې دي، ډېرې مهمې خبرې دي. جنت د متقیانو او مؤمنانو لپاره دی چې څنګه یو انسان کولی شي خپل شهوت کنټرول کړي او د جنت په تمه یې ډېر زیات مسایلو باندې دلته بحث کړی دی چې تاسو کولی شئ اصلاح لپاره شهوت څومره مهم دی، د ټولنې لپاره حیا او پردې په اړه بحث کړی دی، د نظر ښکته کولو حکم یې کړی، له حرامو شهواتو څخه ډډه کول دي. یعنی مهم کتاب دی چې یو ځوان زه خو وایم چې باید په هر ځوان دا کتاب باید ولولي. یعنی دا باید په کورونو کې داسې ایښی، هر ځوان، سپین ږیری، مشر، ملا، عامي، عادي، هر انسان ولولي چې په ده پوه شي چې دغه شهوت ما چیرته رسوي. تاسو وګورئ چې شهوتونه څومره ستر شخصیتونه ذلیله کړي دي، په ټولنه کې ذلیله کړي دي، په قوم کې ذلیله کړي دي او خپلو خپلوانو کې ذلیله کړي. دا خو د دنیا ذلت دی او د آخرت ذلت سره به څه کوئ چې کله الله سبحانه وتعالی د قیامت په ورځ ستاسو ټول بربند، ستاسو وبخښئ ټول پټ رازونه بربند شي او ټول خلک پوه شي چې ته فلاني صاحب، ته فلاني صاحب د شهوت د وجې تا څه کارونه نه کول او اوس یې حساب ورکړئ. نو د هغې ورځې نه ځان وساتئ، دا کتاب ولولئ.